شیر محمد عباس ستانکزی د طالبانو حکومت پر مشرانو له توندو نیوکې وروسته له هېواد څخه مرور تللی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. باوري سرچینې وایي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی کابل پریښی. ویل کېږي چې نوموړی مرور متحده عربي اماراتو ته تللی، که څه هم هغه ته د کندهار طالبانو په هوایي ډګر کې د تلو اجازه نه ورکوله، خو د حقاني ډلې په زوره الوتکې ته پورته کړی. عباس ستانکزي څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت پر مشر شیخ هیبت الله سخت نیوکې کړې وې چې ولې د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې ده. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر.